مدرسة. دستربندی په حواله څه وضاحت مننه خدای تعالی دې سلامت سره جمال خان دا خو اصل کې یو قبایلی او پښتني رسم ده او قبایلی او پښتني رسم دغه رسم سپکل د قبیله مشر وفات کیږي بیا هغه کور کهول قوم په هغه لیول باندې کله د ټبر په حساب باندې د قوم په حساب د علاقې په حساب باندې بیا دا راولاړي چې په قوم خپل فیصله سره کوي چې موږ د هغه ځان نشي څوک ټاکو نو دغه بیا دغه چې قبایلی معاملات راځي یا خبري راځي او جرګې او مسلې او معاملات راځي بیا هغه سړي سره بیا تعلق یې د هغه سړي سره تعلق بیا هغه په جرګو په مسلو باندې دا اوس یو اتورایزیشن دی یو قسم د قومي هغه سیدا تصدیق دي چې اوس سیدا د قبیله مصر شو او دای په بیا فرض کړه خانانیم دای په ورته سیدا د دې
دا دستربندي د چا په ځای ده او د چا په جانشین دا چې دا انجی بنګل حساب کاو حاجی بنګل سوران مش په ضروري کې د لکه هر قوم کې سب کاس دي یا ځینې شاپونه وي په هغه ځینې شاپونو کې د سوران تیل وای د سوران تیل او مشرانو له تاریخ نو بیا دا حاجی بنګل حاجی صاحب وفات شو د هغه په ځای باندې د ورور حاجی منګل حاجی صاحب د دې دستربندي ما پلاس په دې وسو چې زما د قبيله باندې روزه د دوه دا بیا سب برانچونه د مور مطلب ځینې شاپونه دي مهرباني مننه حاجی محمد د مخراواله و حاجی منګلا نو تاسو د دې قوم نوې مشر وټاکل شو سوران تیل نو کومې ذمہداران چې حاجی بنګل حاجي صاحب پر کولې نو هغه ذمہداران تاسو سره له ته څه کوي او خپل قوم زه به ان شاء الله الرحمن زه یو تاجر سړی وم کاروباري سړی وم دا کارونه د موږ مرحوم ورور حاجي بنګل سره اخیستي وو دې کارو موږ شک وو اګانو اوس هغه د دې دنیا لاړه الله دې کښلی جنت ورکړي نو دا ذمهواري د هغه د ما خپلو قریبانو عزیزانو دا ټولو مشرانو دلته راغلي دي پیران صاحبان حضرتان علما ښاغلي ځوانان او پیران د سرداران د ټولو په مشري سره دغه ماته دغه پګړۍ راوتړلې انشاءالله زه به د قوم خدمت کوم د خلکو سره به منډه سرړه کوم صرف په د اول سر کې به دا راغلي خلک که پیران دي که حضرتان دي که خانان دي که سرداران دي یو څه وخت رشکې ما په اعتماد کې اخلي بیا انشاءالله الرحمن ما ته هم دا خوند نه راکوي چې زه کور پرېوځم او کور سملم انشاءالله دا خدمت ته به زه ولاړ یم په ځانم په مالم په هر څه ورته حاضر یم د دې قوم خدمت به کوم د ټول پښتانه خدمت به کوم که دلته هر څوک هغه پروته انشاءالله الرحمن بیا الحمدلله د ما له څلورو پیړیو کې د اجدادو له نیکوزې دا سلسلې را روانې دي الحمدلله نوابان سرداران پرونه نیکونه دا هم ټول په داسې ژوند را تېر کړی ده اوس د الله په موږ کې م هغه کوالیټي راولي خصوصا په ما کې دا د ما په قریبانو کې په دا ټولو خلکو کې چې موږ دغسې خدمت وکړو د خلکو دپاره په دې کې خو نور شی نشته دا خو ډېر یو لوی بوج ده یو دروند بار ده خو دا به انشاءالله موږ کوو الله دې دا کوالټي په موږ کې پیدا کړي د دغو علماو په برکت د دغو پیرانو عذراتو په برکت سره او د دغو راغلي خلکو په مکمل سره د ټولو چې به زه دوا غواړم چې دا راغلي دي الله پاک دې د دغو هر یو قدم د نیکۍ په تله کې ور واچوي ډېره مننه ډېره شکریه الله دې ټول ته قدر عزت